د کندوز ولایت خان آباد ولسوالۍ په دهقلانې د ویران سیمه کې د سلو غېږنیونکو ترمنځ د غېږنیونې سیالۍ ترسره شوې. په ورته مهال ورزشي مسؤلین له دغو سیالیو موخه په لرو پرتو سیمو کې ورزش ته د ځوانانو هڅول، د غېږنیونې لوبې لا پراختیا او ولایتي لوبډلو ته د لوبغاړو غوراوی دی. انشاءالله دوی باید د ملي ټیم چې قندوز کې موږ نیسو منتخب جوړو، نو دغه ځوانانو نه موږ کولی شو چې ښې چیرې پیدا کړو. هدف هم موږ دا دی چې ګوټ په ګوټ منطقو کې وګرځو او د دې ځوانانو چیرې را پیدا کړو، ښه ځوانان پهلوانۍ ته وروزو. مسابقه پهلوانی در ولسوالی خان آباد قریه دهقلان یا دیویران ولسوالی خان آباد توسط جوانان ورزش دوست این قریه که دهقلان است برگزار گردید. له دې سره د لوبې مینوال او لوبغاړي د ورزشي مسؤلینو هڅې او روان فعالیتونه ستایي او خوښ دي چې د لوبغاړو ورزشي وړتیاو لوړولو ورهاخوا په لرو پرتو سیمو کې خلکو ته د سالم تفریح لپاره سیالۍ جوړوي. خوشبختانه امروز مراسم پهلوانی برای بار دوم به خاطر بودن امنیت درست برپا شد و جوانای ورزشکار تشویق شد و مردم و تماشاچی با یک فضای صلح و دوستی و صمیمیت گرد هم جمع شدند و با آرزوی موفقیت همه دوستا و جوانا هستیم. ما از خداوند خوش هستیم، از این منطقه خوش هستیم، آرام است. از دیگه ولایت ها برای ما و طلب استیم درخواستی کردیم، پذیرایش گرفتیم. اینجا آمده امروز یک مجلس خاص، یک مجلس زیباترین، یک مجلس خوشوقترین، علما را ببین، پهلوانا را ببین، ملت را ببین، ریسفیدا را ببین. ما خوش هستیم. بله. د کندوز ولایت ورزشي مسؤلینو د معلوماتو په اساس اوس مهال د دغه ولایت مرکز او ولسوالیو کې لسګونه ورزشي لوبغالي او کلبونه فعالیت لري او سلګونه لوبغاړي پکې په ورزش بوخت دي.